bale السلام علیکم سوکی له کومه چې اړیکه نیولې وعلیکم سلام غونچه ګول یم له بارکلینا خبره ده ماما دا اوس مې د موبلین ته 250 افغانۍ ور جمع کړي اوس یې ورپې هم نه ته در پې کومې خوا ته لاړې دی چېرته پټې کړې پیسې موږ نه یې پټې کړې کومه کڅوړه به دې پاله کړې څه شي کڅوړه خو دې موږ یو د چکې کڅوړه د هغه راځوړنده کړې د کڅوړه دې پاله کړې پیسې مې چټک بیرته راکړه 250 افغانۍ مې جمع کړې ماما دا خو شرکت ته دا خو زما درنه نه دي اخیستې نو ما خو هم شرکت ته ټلیفون کړی ده که نه نو روپۍ هم پټې کړي یو هم نه انګرنیټ کار کوي دومره قیمته د پاس بام ته ورته راخته دي انګرنیټ دې کار نه کوي پرونه به ډک سره مې نیاغه کوله پورته دې بام ته مې راخېځوله کته وغورځېده پښه یې ماته ده ورمې کې هم برېښده څه لږ باد او باران شي سنګل هم کار نه کوي هي ته تللي دا څه په ګاډو واډو سار دی دا بانکه موبایل ورپسې بانک بیا یې ورپسې وکړه الو سلام علیکم څوک له کوم جنا دې اړیکه نیولې دا اوس مې درته ونه ویل څوک یم کوم شي نیولې د موبایل دې ولې راپسې بند وروره چا ته دې ځان کړی دا اوس مې تا ته نه کویم ما 250 افغانۍ چټک راکړئ اوس روغلو د څه شي 250 افغانۍ دا اوس مې 250 افغانۍ موبایل ته جمع کړې اوس یې ور پې هم نسته کې تا ته خو به اوکې میسیج نه راغلی اوکې میسیج راته راغلی و هغه ما اوکې وویله دا تا نه د ورځې 4 افغانۍ کټ کوي ما ته خو اوکې راغلی و هغه به ماشومانو اوکې کړي ځکه یې اوکې نه څه خبر یم اوکې تاسې ښه چل منې م غلا زده کړې ده اوکې ورته راولېږئ د ورځې 4 افغانۍ کې کټ کوئ ښه غلا ته م لاس اچولی بله ورځ مې غوا ته مې واښه اچول غوا ته مې واښه اچول سیم کارت رانه ولوېده هغه غوا سیم کارت وخوړ اوس غوا ورکه ده غوا هم تاسې پټه کړې ده د مونږ غوا ده بلار به غوا ده زیارتۍ غوا هم دنه غواړم 250 افغانۍ هم دنه غواړم دا غوا مې هم چټک راته راولي کوم ځای کې د تاسو ته خو به هلته ښکاري په کمپیوټر کې غوا مې هم چټک راولي او 250 افغانۍ هم راکوي عریضه ده منې کوم که ما په تاسې عریضه ونه کړه که نه د مونږ تره زوی څه ده که نه د تره زوی هلته هغه د عسکر عریضه ده منې کوو به ما 250 افغانۍ چټک راولېږئ غلو نیټ ارزانه کوي بانکه مازغه ډېر بره خرابه کاټې کو راپسې دا څه غله دي ورسره یو یې انګرنیټ کار نه کوي سنګل کار نه کوي او دومره قیمته هالو د پیسې مې راولېږ اوس زه ځم زه اوس تاسې منې عریضه کوم که نه کوم غلو تاسې ټول غله یې